بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ډیرو قدرمندو علماء کرامو او مجاهدینو او متدینو مخلصو مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو نمخکې تاسو ټولو ته د دې لوی اختر د نیکمرغه ورځې مبارکي درته وایم. الله پاک جل جلاله مو ټول عبادتونه قبول کړه او الله جل جلاله دې ټول صغیره او کبیره ګناوې درو بخشي. محترم ورونو، دا یو قدرمند ورځ ده. الله جل جلاله د مسلمانانو دپاره په دې ورځ کې یو خصوصي وظیفې مقررې کړې دي. اوله وظیفه د دې ورځې هغه د الله پاک عبادت دی، لمونځ، چې د اختر خصوصي لمونځ دی چې نن موږ او تاسو ټول د دې لمانځه دپاره سره جمع شوي یو چې دا لمونځ به کوو. الله پاک دې توفیق راکړي. د الله جل جلاله په دې عبادتونو کې الله پاک ډېر غټ حکمت او ډېرې فایدې الله پکې ایښي دي. او د دې عباداتو ګټې چې دي، فایدې دا خلکو لره دي. الله پاک ته په دې کې هیڅ ګټه نشته، دا د خلکو ګټه ده. هر عبادت چې الله موږ ته امر پکړی دی هغه زموږ په ګټه دی، هم د دنیا ګټه ده هم د آخرت. په دې لمانځه کې دا ګټه ده چې مسلمانان هغه خپل مسؤلیت د الله پاک په نسبت باندې چې دی چې عبادت د الله دی هغه پوره کوي. او بل د مسلمانانو اتفاق، اتحاد، یووالی په دې اجتماع کې سره راځي. د څومره لیرې لیرو علاقو څخه خلک د دې لمانځه دپاره راځي او په دې لمانځه کې سره یوځای کېږي. دغه اجتماع چې ده دا د مسلمانانو دپاره دا ګټه ده چې د مسلمانانو روحیات پکې لوړ شي، د مسلمانانو قوت په ښکاره شي او د دې په مابینځ کې هغه اتحاد او اتفاق چې دا د مسلمانانو اطمینان د زړه قوت راولي او د کافرانو او د دشمنانو په زړو کې بیره ورچي. دې اختر کې الله پاک ډېر غټ برکتونه ایښي دي. مسلمانان سره یو ځای کېږي، خوشحالي کوي، یو بل ته عفو کوي، یو د بل کور ته ورځي او مبارکي سره وایي او دعاګانې سره کوي. څومره غټه خبره ده، څومره د خوشحالۍ ورځ ده. او د دې ورځې بله وظیفه هغه د اضحیې ده چې په دې ورځ باندې مسلمانان د الله پاک په امر باندې اختریان کوي، اضحیه کوي،
غنیان چې نصاب ولري هغه اخترۍ کوي او د هغه ناداره خلکو فقیرانو خلکو د هغو سره امداد کوي، مرسته کوي، کومک کوي. د غني ګټه خو دا شوه چې په دغه اختري باندې چې الله ورباندې واجب کړی دی د بخل څخه الله پاک کوي. یو سړی چې دغه واجب وظایف چا پر د باندې واجب دي لکه زکات، اخترۍ، سرسایه او یا نور واجبات چې پر د باندې دي هغه ادا کوي، نو هغه بیا بخیل نه دی، هغه الله پاک د بخل څخه خلاص کړي. بخل ډیر بد صفت دی، نو الله پاک دا غني د بخل څخه خلاص کړي. د الله پاک شکر ادا کړي چې الله دته د غنا ورکړي، د نعمت ورکړي دی. او فقیر بیا ودته دعاګانې کوي او د سره محبت پیدا شي، بی اختیار دعا ورته وکړي. بل ګټه یې دا شوه چې دا اضحیه چې د اخترۍ چې دی دا خاص د مسلمانانو وظیفه ده او په اجتماعي ډول مسلمانان سرته رسوي. هغه د اسلام علامه هم راپورته شوه، اسلام راپورته شو، دین راپورته شو. ځکه چې دا مسلمانان اخترۍ وکړي دا د دې د اسلام دلیل دی چې دا مسلمانان دي. نو اسلام ظاهر شو، ښکاره شو. دا لمونځ چې دی دا د مسلمانانو خصوصي عبادت دی. کله دا مسلمانان د لمانځه دپاره جمع کېږي په دې باندې دا اسلام ښکاره کېږي، دا اسلام رالوړېږي. او دغه مسلمانان چې پر یوه ځای باندې سره جمع شي او دا مسلمان یې وویني نو په زړه کې قوت پیدا شي، خوشحاله شي چې د الله لوی فضل دی، لوی احسان دی چې دومره ډېر خلک په اسلام کې شته. او دا نو بیا پر دې بدو خلکو باندې، پر دې منافقینو، پر دې کافرانو باندې ډېر بد اثر لري. نو اسلام قوي کېږي. په هر شي سره چې اسلام وړېږي هغه جهاد فی سبیل الله دی. دا جهاد چې مسلمانان کوي د جهاد څخه هدف هم دا دی چې دا اسلام ښکاره سي، دا اسلام لوړ سي، دا د اسلام کلمه لوړه سي. نو هر هغه عمل چې هغه اسلام لوړوي، اسلام په ښکاره کېږي، هغه جهاد دی. نو دا لمونځ هم جهاد فی سبیل الله دی، ځکه په دې سره اسلام ښکاره کېږي، د اسلام قوت راځي. هر عمل د اسلام چې اسلام په لوړېږي دا د جهاد هغه مقصد پر راپورته کېږي. څومره چې ډېر خلک په جماعت کې په لمانځه کې شرکت کوي هغومره ډېر د مسلمانانو قوت ښکاره کېږي. نو دا د مسلمانانو ډېروالی دا هم یو عبادت دی چې سړی د مسلمانان ډېر کړي، د مسلمانانو په صف کې داخل شي. د مسلمانانو ډېروالی د اسلام غلبه او قوت ښکاره کوي. په اسلام کې بیا د داشو خلکو ډېروالی بیا د اسلام ډېر قوت ښکاره کوي. د علماو ډېرول هغه په دې معنا چې د علماو اخلاق، د هغو صورت او سیرت، اخلاق په ځان کې ښکاره کول دا د اسلام قوت راولي. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په خپل ژوند کې عملي کړي وه. صورت هم د نبی علیه السلام پر طریقه و، دا سیرت هم د نبی علیه السلام پر طریقه و، اخلاق هم داسې وه. دا د نبی علیه السلام شمائل او دا د رسول علیه السلام سیرت د دې خو ډېر کتابونو کې راغلي دي او موږ ته د 1400 کالو څخه را نقل شوي دي.
د نبی علیه السلام بدني جوړښت د دې هم په کتابونو کې بیان راغلی دی چې نبی علیه السلام څنګه دا بدني جوړښت یې څنګه و د نبی علیه السلام ژره څنګه وه د نبی علیه السلام لنګوټه څنګه وه نبی علیه السلام کالي څنګه وه دا ټول مکمل بیان په کتابونو کې راغلی دا د دې دپاره چې خلک خپل نبي وپېژني د بني اسرائیلو څه چې دین لاړی په هغه دا وجه وه چې خپل د نبي هغه صورت و سیرت هغه ځینې ورک شو اوس د عیسویانو څه چې پوښتنه وکړي چې عیسی علیه السلام په څنګه شکل کې و دا د جوړښت څنګه و هغو ته نه دی معلوم کې د اخلاقو پوښتنه ځینې وکړي دې ته اخلاق نه دي معلوم نو ځکه د دې څه هغه دین ورک شو هغه د خپل نبي طریقه ځینې ورکه شوه او دا د نبی علیه السلام په امت کې چې بیا د خپل نبي صورت و سیرت هغه علماو ساتلی دي او خلکو ته بیان کړی دي نو خپل نبی پیژني نو د هر چا څه چې پوښتنه وکړي چې نبی علیه السلام صورت څنګه و سیرت یې څنګه و هغه په عمل باندې درښیي د الله یو لوی فضل دی پر افغانانو باندې د افغانستان پر خلکو باندې چې د نبی علیه السلام دا صورت و سیرت یې په خپلو اعمالو کې په خپل عمل کې ساتلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لنګوټه تړلې وه په افغانستان کې مطلق اکثریت د دغه سنتو تابعداري کوي لنګوټې تړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ژره مبارکه یې درلوده مطلق اکثریت چې دی هغه ژرې لري رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه لباس اغوستی و قمیص و پرتوک دا د قمیصو د پرتاګه لباس چې هغه د بدن ستر پر راغلی دی هغه لباس استعمالي په کلیو په ښارو کې دغه لباس چې دی دا د نبی علیه السلام او د صحابو لباس مسجدونه جماعتونه منځونه دا د نبی علیه السلام دین و دغه طریقه وه دغه سنت وه نو دا د دې دپاره دی چې دا خلکو کې د نبی علیه السلام هغه صورت و سیرت را ژوندی شي نو یو څوک چې د نبی علیه السلام پر سیرت و صورت باندې وي او د دې دپاره دا د نبی علیه السلام صورت و سیرت جوړ کړي چې د نبی علیه السلام تابعداران ډیر سي دا څومره غټ ثواب دی دا لوی جهاد فی سبیل الله دی د جرشو خلکو سب غټول چې دا د مسلمانانو په سب کې سړی د دې دپاره داخل شي چې دا د مسلمانانو سب ډیر شي په ابتدا د اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دا د اختر لمانځه ته نر و ښځې ټوله راوځئ حتی دا حایضې ښځې به هم راوتلې ولو که بې لمونځ نه کاوه چې دا د مسلمانانو سواد ډیر شي دا د مسلمانانو سب غټ شي د دې دپاره به راوتل خو کله چې بیا الله پاک جل جلاله دا اسلام ډیر قوي شو بیا نو یوازې دا نارینهو ته حکم شو چې تاسې راوځئ په دې باندې د مسلمانانو قوت راځي د مسلمانانو سب ډیرول دا یو لوی عبادت دی د الله پاک دا مسلمانان دې ته ضرورت لري چې یو قوت ولري او په دې قوت باندې د الله پاک هغه مسؤلیتونه چې دوی ته متوجه دي هغه پوره کړي دا اسلام چې دی دا بېل اتفاق او بېل اتحاد نه راځي چې دا مسلمانان سره متحد نشي سره متفق نشي دا اسلام بیا نه راځي بیا د لمونځ هم نه کېږي هېڅ عبادت ته الله پاک بیا نه کېږي بیا به دا مسلمانان د بندګانو تر بندګي لاندې وي بیا د الله عبادت نشي کولی بیا به د بندګان او کدا مسلمانان اتفاق ولري اتحاد ولري دا خلق به بیا اسلام عملی کی او د خدای عبادت وکي نو اسلام چې دی بیل اتفاق او بیل اتحاد نظرات لای
او دغه اتفاق او اتحاد چې الله مشتبه باندې امر کړی دی لکه په دال مانځ کې چې تاسو صفونه برابروي او یو د بل په څنګ کې درېږي په ټولو کارو کې یو د بل در څنګ په تاسو درېږي دا د الله د طرفه څخه تاسو ته یو هدایت دی هر مسلمان چې د بل مسلمان په څنګ کې داسې ودرېږي لکه په دال مانځ کې چې درېږي او دغه سي د خپل اتحاد او اتفاق ښکارا کی که مسلمانان د اصل متفق او متحد وي بیا به د هر افت سره الله دی وساتي هم به د دنیا د عذاب وساتي هم به د آخرت او که په مسلمانانو کې یووالی نو اتحاد نو اتفاق نو د دې په مابینس کې د زړه بدیوه او اختلاف پکې موجود وو بیا خو نو اسلام لاړی د الله بندگی بیا نه کیږي نو بیا ضرور د بندگانو تر بندگی بلاندې بیا چې هر ظالم باندې مسلط وو داغه ظالم تر ظلم بلاندې وي او هغه بیا د مریانو په شکل باندې استعمالي اسلام د دې د پاره دی چې دا بندگانو د بندگی اخلاص سي د الله عبادت وکړي اصل مقصد دا په دنیا کې د انسان د پیدایش تم دا مقصد چې د الله بندگی وکړي او د الله بندگی هغه وخت کولای شي چې د دې په مابینس کې یووالی اتحاد اتفاق او دا یووالی او اتفاق او اتحاد ساتل کیږي هغه د خپل منځي اختلافات او رکولو په طریقه باندې چې دا خپل منځي اختلافونه ورکی او په مابینس کې د محبت فضا جوړه کی سره دوستی سره پیدا شي محبت پیدا شي محبت نو په دغه پیدا کیږي چې یو د بل سره تعاون کومک وکي داسې کارونه وکي چې د بل په زړه کې محبت پیدا شي هغه داسې نه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خو تر دې اندازې پورې د محبت لپاره کار کاوه چې الله جل جلاله د دې په صفت کې وایي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دیبا تر ځان به نور خوشول کبه څوم په خپل فقیران و محتاجان به خو بل محتاج به در ځان خوش کی شی به پیدا کی هغه ته به ورکی نو څومره محبت د دې په مابینس کې څومره اتفاق تر ځان به بل خوشاوه تر ځان به بل مسلمان خوشاوه او حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي تر هغه وخت پورې تاسو د ایمان خاوندان نسی کېدای تر څو پورې چې ځان ته خوشوي هغه بل مسلمان ورور ته خوش نه کی درا وخت پورې تاسو ایمان والا نسی کېدای نو محبت په دې باندې راځي چې د ځان د پاره شي خوشي هغه د دې مسلمان ورور د پاره خوش کا او دا چې مکه وچته د ځان د پاره نه خوشي خو د د پاره به خوشي ته د ځان د پاره دا خوشي چې پرتا باندې ظلم وشي نه نو د بل د پاره هم خوشو چې بل باندې ظلم کوي ته دا خوشي چې ستا مال دې بل څوک غلا کوي نه نو د بل دا هم غلا کوي ته دا خوشي چې ستا یو څوک به قدرې وکي ستا د حرم به احترامي وکي نه نو د بل دا هم کوي بیا به محبت پیدا شي او کدا شي چې ته د مسلمان مال د ځان د پاره روا بولې او خپل ورته ناروا بولې پر مسلمان باندې ظلم روا بولې پر خپل ځان ناروا بولې بیا نو د محبت ناراضي بیا نو اتفاق ناراضي بیا یووالی ناراضي یووالی په دې راځي چې تاسو د مسلمان حاجت ور پرکې د محتاج حاجت چې ته پرکې الله بستا حاجت تر پرکې نو بیا په مابینس کې محبت هم راشي الفت هم راشي پر دې غریبانو باندې چې ترحم وکې شفقت وکې د دې ټول خلکو سره محبت پیدا کیږي او چې ته پر چا باندې رحم کوي الله او دا مخلوق ټول پر تا باندې رحم کوي او که ظلم وکې نو ظلم چې دی هغه تاریخه ده بیا ته ورکس بیا به ته په تاریخه کې ستا سره به الله به عذاب درکړي په عدل باندې او خلق به
ستاسو په نفرت کې وي نو جامع ولاړه خراب شو اتفاق ولاړ اتحاد ولاړ نو نتیجه بیا دا چې مسلمانان به ضعیف شي د اختلافونو په وجه باندې او په مقابل کې به دشمن راځي او پر دې مسلمانانو باندې به غلبه پیدا کړي نو د دې لپاره چې مسلمانانو ترمنځ محبت پیدا شي الله جل جلاله مسلمانانو توای ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر الله پاک وای فصل لربک المنذ وکا د پاره د خپل رب جل جلاله چې المنذ وکي وانحر د مانځه ورسته چې د الله عبادت وکي بیا د خدای پر مخلوق باندې رحم وکي وانحر بیا اختران لار کی سنا لار کی غنیانو توای بیا د فقیرانو تور بس تاسو منځ کې به محبت راشي الفت براسي غنیان به د فقیرانو سره مرسته وکي فقیران ورته دعاګانې وکي او زړه کې به محبت پیدا شي او د په دفاع کې به درېږي بیا به د عزت هم ساتي د شرف هم ساتي او الله پاک جل شانه به د مسلمانانو جماعت هم خوي او غالب کی او اسلام به هم بیا په آزاد ډول باندې اسلام چلوي او اسلامی اعمال به سرته رسي نو د مسلمانانو لپاره ډېر مهم شی چې اسلام ور باندې موقوف دی او د مسلمانی ور باندې موقوفه ده او د الله بندگی ور باندې موقوفه ده هغه د مسلمانانو اتفاق د اتحاد د یووالي د مسلمانانو د اتحاد لپاره الله جل جلاله ډېر ترغیب کړی دی چې مسلمانان متحد شي ځکه دا بې اتفاقي چې د ډېرو مرضو سبب جوړیږي ډېر مرضونه د دې بې اتفاقي څخه پیدا کیږي الله پاک چې د مسلمانان مکلف کړي دي چې تاسو به د اسلامي نظام جوړوي او تاسو به یو امیر مقرروي تر څو تاسو کلمه یواسي دا طبيعتونه او رائے خو سره مختلف دي د چا یو رائے ده د چا بل رائے ده د چا یو فکر دی د چا بل فکر دی نو کدا خلک یو امیر ونه لري چې هغه خبره وکي بس ټول به داغه اطاعت کوي بیا به د خلکو په مابینس کې هغه اتفاق اتحاد غیر ممکن شي اتفاق نه راځي نو لږه وجه سه الله دې امر کړی دی چې تاسو به یو امیر مقرروي او دا پر مسلمانانو باندې واجب ده که یو سړی مرسي او د یو امیر سره بیعت ونه لري د یو امیر په اطاعت کې نه وي نو د دې سړي مرګ د جاهلیت مرګ دی یعنی د اسلام څخه پخوا چې کومه ژوندۍ و د جاهلیت او د ناپوهۍ چې هغه وخت کې د الله عبادت نه بلکې د بندگانو د بتانو عبادت کې دی د مرګ واکه دا وو مرګ شو انډر بد مرګ دی نو د دې وجه سره پر مسلمانانو دا واجب ده چې یو امیر بلري دغه امیر چې حکم وکي ټول به اطاعت کوي ولی بیا به د دې د کلمه سره یواسي د اتفاق به راسي اتحاد به راسي نو د یو نظام جوړول هم د مسلمانانو لپاره ضروری دي او دا پر مسلمانانو فرض ده لازم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم در دفن در مخه در پټېدو شخېدو سمخي صحابه کرام امیر ودراو دا د دې لپاره چې اختلاف رانشي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امیر مقرر چې اوس په دغه کې اتفاق راځي نبی رسول الله څنګه شخ دا به څنګه کوو دې لپاره اوس د امیر یعنی په یو ساعت تیرېدل بلا امیر دا سبب د فتنې جوړېږي فتنه راپورته کیږي اختلاف راپورته کیږي یو وایدا سه قبل وایدا سه کوي وایدا سه قبل وایدا سه نو د دې فتنې آرامول چې د مسلمانانو فرض دا د فتنې دروازه بندول پر مسلمانانو فرض او د فتنې راپورته کول ډېر لوی ګناه ده فتنه راپورته نشي اختلاف راپورته نشي نو د دې لپاره پر مسلمانانو د یو امیر درول واجب او داغه امیر به بیا اطاعت کوي که اطاعت و نشي بیا د اتفاق ناراضي بیا هغه مقصود شدید د امیر درول سره هغه سرته نه رسیږي نو څه پیدا یو په اتفاق نه راغی
اطاعت نه کیږي نو بیا به دا مسلمانان داغه اطاعت کوي د دې لپاره چې د اتفاق راشي نو د اتفاق لپاره الله پاک د مسلمانان په ډیرو شانو مکلف کړي دي د دې لپاره چې د دې وحدت راشي د دې اتفاق راشي د دې یووالي راشي پر دې باندې شریعت ډیر ټینګار کړی نو مسلمانان په کار دي چې د خپل منځ څخه هغه شیان چې د اختلاف سبب جوړیږي هغه ټول ختم کړي د زغم څخه کار واخلي د برداشت څخه د حوصلې څخه ګوري شخصي انتقامونه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی اخیستی رسول الله علیه السلام چې بکله د شخصي یو چا څه خبره وکړه د زیرولو نبی علیه السلام په ورته کول انتقام نه اخیست د هیڅ چا څخه نبی علیه السلام انتقام نه دی اخیستی وو کبه د اسلام سپکاوی وسو یا به د قران پاک وسو الته بیا ډیر غضب کاوه پر دین یې ډیر خوا بدول منګر پر شخصي چې د ذاتی څه تکلیف براله پرانه کې عاپه کول نو مسلمانان دي انتقام نه اخلي عاپه دي وکي ته یو چا وهلې یو چا زیر کړي یو چا د مال خړلې دي عاپه ورته وکړه گذشت وکړه دا به دي ورور سي نن ته په چپلا خواله کته عاپه ورته وکړه نو خورور بجې سي که انتقام اخلي نو دشمن بجې سي بس عاپه ورته وکړه ته د ځان د پر عاپه خوشې چې وسته یو جرب وکې یو بد کار وکې او هغه عاپه درته وکې نه دې د خوښه نو چې ستا خوښه ده چې هغه عاپه درته وکې نو تم عاپه خوښه کوه هغه ته عاپه هم به الله په آخرت کې عاپه درته وکې هم به په دنیا کې خلک عاپه درته وکې که ته خلکو ته عاپه کوې الله به عاپه درته کوي خلک به عاپه درته کوي خلک به در سره دوستانی خلک به دې محبت لري او کتا بد اخلاقی کوله انتقام دی اخستي بیا بستا دوست نه نو دوستان د ځان لپاره ډیر دا د اختلاف شان ختم کی نن مرشد مسال منځ وکي دا د اختر مبارکي وشبه زه چې رالم یقین درته وایم چې دا مې ول یار څومره شخوند دی وکي یعنی دا یو نورانی فضا و او دا ما په ماجد کې چراوتل پورته ویل مال الله مصغره او کبیره ګناوي ټول درما څومره خوند دی وکي دا محبت دا الفت نورونو تاسو ټول کوشش وکي د اختر د خوشحالي په وجه باندې ټول تاسو سره وکي یو د بل سره ماپ نوې دفتر جوړ کړي تر راتلونکي اختر پورې د خدای سره توفیق غواړي چې پروردگار عالم د نیکو اعمالو توفیق راکړي خدای ستا په حفاظت باندې مو ساته ستا په فضل مو ساته چې د خدای فضل نه وي نو موږ یو دقیقه هم کوم الله وجه نفس ته وسپاري یو دقیقه ځان ساتلی لا حول ولا قوه الا بالله ډیر وایاست اعوذ بالله ډیر وایاست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډیر وایاست دا شیطان دا د انسانانو سره داسې دی لکه په دارګو کې وینه او دا زموږ دشمن دی دا زموږ د بابا علیه السلام د آدم علیه السلام سره دشمنی را شروع کړې ده هغه د جنت سويستي زموږ مور بیبي د جنت سويستل نو دا موږ نه پریږدي و جنت ته دا زموږ دشمن دی نو اعوذ بالله شریف ډیر وایاست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دا معوذات وایاست قل هو الله احد شریف قل اعوذ برب الفلق شریف قل اعوذ برب الناس دا ډیر وایاست رد المحتار شریف لیکلی دی وای د مانځه بعد دغه وردونه وایاست او ما کتاب کې ولیدل دا تفسیرونه کې ویل دي وای دا اعوذ بالله ډیر وایي چې خدای تعالی مو د شیطانانو څخه ساتي نو بیا د الله څخه پناه غواړي د شیطان پناه غواړي د نفس پناه غواړي چې الله پاک بیا د اختلاف او د دې شانو څخه ساتي اوس اپو اورونو دا اجتماع وس الله په افغانستان کې جوړ کړ جماعت جوړ شو امارت جوړ شو په شرعي طریقه جوړ دي زه د یو مسلمان په حیث باندې وایم که زه ما ته د خپل اسلام ډیر قدرمند دي د خپل ایمان ډیر ته قدرمند دي تاسو هم قدرمند دي ما ته قدرمند زه د یو مسلمان په حیث زه په دې امارت کې داخل شوم د دې لپاره چې خپل اسلام وساتم خپل دین وساتم هغه په جماعت کې ساتل کیږي چې د مسلمانانو په جماعت کې داخل شي او د مسلمانانو جماعت په امارت سره ثابتېږي چې امارت راشي نو دغه خپل اسلام ساتلو لپاره ورسره ملګری وسوم ورسره ملګری
بیا به تر څو چې دوی پر شریعت باندې روان پر شریعت باندې پر اسلام باندې رواني د دې سره به ملګري الله پاک اوس یو ښه نظام جوړ کړي د شریعت نظام دی زه تاسو ته دا نه وایم سیاسي خبره نه درته کوم زه د مسلمانۍ خبره درته کوم د یو عالم په حیث د تاسو ته دا خبره کوم که زه امیر نه یم هم زه تاسو ته دا خبره کوم اوس چې امیر یم هم یې درته کوم زما دوه مسؤلیت دي یو مې اسلامي اخوت دی یو مې مسؤلیت دی زه تاسو ته وایم په ټوله دنیا کې داسې اسلامي نظام چې پر شریعت باندې ولاړ پر اسلام باندې ولاړ پر عقیده د اسلامي نشته که یې زه هغه ته ورځم ما چې هر څه د خپلو طالبانو سره مې دا مشوره وکړه چې یو جماعت خو ستا او په دې جماعت کې به د خلکو دین ساتلی وي هغه کوم جماعت فیصله مو دا وکړه چې دغه جماعت نو پکې داخل شو د خپل دین د ساتنې لپاره اوس هم درته وایم د خپل دین د ساتنې لپاره دغه عمارت سره ملګري لکه چې یاست نور هم ملګري پیاوړي قوي پر اطاعت یې وکړي او د امیر اطاعت کوي د فرمانونو اطاعت کوي ګوري د فرمانونو چې دي دا شرعي دي تاسو باندې عقیده ولرئ پر د خپل مشرانو عقیده ولرئ پر د خپل امیر باندې عقیده ولرئ ګوري شبهه مو به در ونه لويږي بس پر اطاعت کوي که قانون دی که فرمان دی که امر دی که هدایت دی چې الله دغه جماعت وساتي د اتفاق وساتي یو د فتنې دروازه خلاص نشي بې اطاعتي مکوئ هیڅ بې اطاعتي ونه کوي که مو بې اطاعتي وکړه فتنه سر راپورته کوي که فتنې رالیه تاسو ولیدله په افغانستان کې مو دا تجربه وکړه چې فتنې و اختلاف رالی څه حالو نه د چا مال خوندي وو نه د چا عزت خوندي وو نه د چا وینه خوندي وو نو خو هغه تجربه موږ ولیدلې زما ډېره خوا بدېږي چې یو څوک بې اطاعتي وکړي د دې نظام په مقابل کې که مشري که کشري که هر څوک چې وي کې په دې مې خوا بدېږي په دې مې خوا نه بدېږي دا به زه تاسو ته زړه د اخلاص وایم چې زما په خپل امیریت خوا بدېږي یا خوا مې په دې بدېږي چې فتنه سر راپورته نه کړي یو اختلاف سر راپورته نه کړي بیا په یو افت کې ونه لویږو بیا په مابینځ کې جنګونه شروع نشي بیا یو بل سره ونه وړو دا ما څو واره ویلي دي امریکایانو سره چې مذاکرات شروع شوه دا مذاکرات چې پر مخ روان وه زما دا غالب ګمان شو چې امریکا پښې بس امریکا نوره تښتي زه په دې کې فکر منم چې یا الله دا امریکا خو اوس ولاړ شي مخکې مو دا جهاد چې کاوه نو خو شرعي جهاد د دې کافر په مقابل کې و پر موږ باندې تعرض کړی و اوس که دا کافر ووتی دا زموږ خلک پاتې شوه نو د دې سره به جنګ څنګه کوو بیا به زه د افغانان وژنم افغانان خو د جنګ په دوران کې د ابتدا څخه تر دې اخره پورې زموږ د دې وژل مقصود نه و موږ نه وژل دغه ورته ویل چې دا کافران خو اوس راغلي دي دا ملک یې نیولی دی تاسو د کافرانو د مخه لرې شئ چې دغه کافرانو سره موږ دا جهاد کوو ستاسو سره نه کوو تاسو نه وژنو قصدن مو نه دي وژلي خپله خو زه د ځانه دا درته وایم چې قصدن د دې وژل زموږ مقصود نه و اوس چې کافران لاړه بیا به څنګه اوس خو قصدن به دې وژنو په دې فکر کې ډېر وکړو بیا الله شورویان چې ولاړه موږ ته بیا په میراث باندې جنګ پرېښاوه په خپل منځ کې سره جنګېدو خپل افغانان مو سره وژل خدایا که دا زما په قیادت کې زما په امیریت کې الله پاک بیا داسې واقع رااله لکه د ډاکټر نجیب په واقع چې رااله هغه را سره جنګېده مجاهدینو سره جنګېده یا خدای دا زه ملا یم یا دا یو جهاد دی شرعي جهاد دی اوس به بیا موږ دې وژنو نو خو د دې د افغانانو کونډې به وي دا چې زه دی مړ کړم اعتماد بیا ماته پاتې کونډې بیا دلته پاتې هغه به بیا زه ساتم یا الله په دې فکر کې ډېر پریشان وم ډېر خوابدی وم هغه الله پاک دومره لوی احسان وکړي دا اعلان ورته وکړي چې وروره دغه خلکو ته ووایاست ستاسو سره موږ جنګ نه کوو ولو که تاسو خو ډېر ظلمونه کړي دي ډېر ظلمونه مو وکړه د امریکایانو په بغل کې خو در ټولو در تېر یو در ټولو
هیڅ حساب نه در سره کوو جنګ پرېږدئ نور چې امریکا ولاړې ته جنګ مه کوئ موږ تاسو به سره یو شو کنه کافر بیا په دې خوشاله نشي چې موږ ته جنگ په میراث باندې پرېښو اسلحه کښېږدئ نور هیڅ حساب سره نه کوو دا 20 کاله چې مو څه کړي د ټول درته معاف دي بس الله پاک لوی رحم وکړي دې مسلحې کښېښولې موږ معافي ورته وکړه اوس مو ورته معافي ده بیا مو ورته معافي ده راجي سي دا یې خپل ملک دی دا یې خپله خاوره ده دا یې خپل نظام دی زه خو اوس دغو چې د ازبر سره په جنګ کې په مقابله کې وژل شوي دي د دغو یتیمانو ته زه پیسې ورکوم او دا وایم چې دا هغه زموږ رعیت دی دا هغه زموږ خلک دي معلولینو ته یې ورکوم رحم هم ورباندې کوم او د ځان یې بولم پردي نه بولم او اوس دا درته وایم چې راسي په دا جماعت کې داخل سي څه حکومت دی خدای پتنی ورکی کړي خدای جنگونه ورکړه د مسلمانانو یو د آرام ساه واخسته مسلمانان یو ایمان لرو نو اختلاف ولې سره کوو سره موافق بشو نو اوس هم درته وایم وروڼو ښه نظام الله راوستلی دی د عزت نظام یې راوستلی دی ګورئ چې بیا فکر مو بدل نه کړي دا کافران دا نه غواړي دا د مسلمانانو اجتماع نه غواړي دا جماعت نه غواړي دا ښه نه پر لګېږي ولې خو د کفر اسلام جګړه ده نو هغه دا غواړي چې دلته یو متحد حکومت وي دلته یو باوقاره حکومت وي دلته یو شرعي نظام وي دلته خلک سره ورونه وي سره متحد او متفق دي دا غواړي دا نه غواړي نو تاسو ورته بیدار سئ خذوا حذرکم چې د دې کافرانو هغه بدې ارادې ټولې ناکامې کړي ورونو سخت جواب ورکړي په خپل په عملي ورکړي نو اوس خو دغه واجب د امارت امیر مقرر شوی دی ښه امیر دی په دې معنا دا زه د ځان صفت نه درته کوم د فقیر محمد درویش ته زه وایم دا شعر راته ووایه بله ورځ راغلی بیا ډېر ښه په جذبه یې ووایه ما یو مصري دي زده کړې ده ته دا وایه ستوري د اسمان یو مرنګ یو مرڼا ده یوم دی امیر المؤمنین یوم صدا ده نو بیا دا شعر راته وایه دا ماته ډېر خوند راکړي چې یوم دی امیر المؤمنین یوم صدا ده زه خپله دا چې څوک مې ونه پېژني پر دا سړک خلک روان دي امیر المؤمنین زنده باد زموږ سره امیر المؤمنین زنده باد غرض مې دا دی چې د اتفاق مې خوښ دی د اتحاد مې خوښ دی او ناست هم د دې اتفاق دپاره یم د دنیایي اغراضو دپاره نه یم ما دا اتفاق په دې خپل سر ساتلی یعنی ما دا خپل سر دا سر مې د اتفاق ته ورکړی دی ورونو کله چې دا حالات رااله کافران په افغانستان کې و زه امارت ته منتخب شوم یا خلکو زه امیر کړم ما زه نه امیر کېږم بل څوک نه و ما چې ورته به کېږي خامخا به کېږي تاسو بیا د دې واقعې پوښتنه وکړئ څنګه راغله ما دا کتاب کې ولیدله وایي که چیرې فتنه رااله امیر ولاړی او یو سړی معلوم شو د امارت دپاره چې ته به امیر کېږې وای پر د فرض عین د چې دی به امیر کېږي د دې لپاره دی چې د فتنې دروازه بنده شي نو زه د دې فتنې د دروازې بندېدو دپاره مې ومنل چې بس صحیح ده او فتنه بنده شوه او در دې اوسه پورې بنده ده او بیا به زه یم در مرګم پرې دا مې د ځانه سره کښېښول چې خو زما سر دې ولاړ شي خو د خلکو سرونه دې وساتل شي ورونو ما په خپل سر باندې د خلکو سرونه ساتلي دي زه خپل سر په خلکو نه ساتم د خلکو په سرو سر نه ساتم په خپل سر باندې خلک ساتم ما د خلکو د اتفاق او اتحاد لپاره چې خلک آرام شي د خلکو منځ کې جنگ را نشي فتنه را نشي زه ودرېدم اوس هم ولاړم تر هغه وخته پورې ولاړم د دې مسلمانانو سرونه ساتم چې څو زما په سر کې ژوند زه په خپل سر خلک ساتم خپل سر په خلکو نه ساتم د اتفاق ساتم د اتحاد ساتم پر دې سر عمر کوم فتنه نه راپورته کوم ورونو ډېر د خدای عذاب دی که چا فتنه راپورته کړه حدیث شریف کې راځي الفتنة نائمة لعن الله من ایقظها فتنه بده ده هر چا چې راپورته کړه هغه به د خدای لعنت نو فتنه نه راپورته کوم فتنه ورکوم په خپل سر ورکوم په خپل وینه ورکوم او چې څومره مې وس کېږي که یو وارې مړ سم بیا ژوندی سم بیا یې ورکوم که بیا ژوندی سم بیا یې ورکوم دا فتنه به زه ورکوم نو چې زما دغه عزم دی ستاسو هم دغه عزم غواړم دغه عزم به کوئ
دغه قصب کوي قرباني به ورکوي دا وحدت بساتي دا اتفاق بساتي د پتنو مخه به ورکوي د علماو سمت په علم باندې دا غوښتنه ده چې په علم دا پتنه ورکي کوي د مجاهدینو سمې په جهاد باندې دا غوښتنه ده د متدینو مشرانو خلکو څخه د مشرتوب د پیرانو مرشدینو سمې د مرشدیتوب دا اتفاق وساتي دا اتحاد وساتي هر یو په خپل اندازه کې کوشش وکړي چې پتنې راپورته نشي د اجوان چې نن په افغانستان کې الله را وستلې دي دا پتنګرو ته وایم چې څو ګوري پتنې راپورته نه کوي دغه خلک چې پرون مجعب ورته کړي د بیا معب ورته کړي د وسمع ورته کو ګوري چې بیا مقابل کې راپورته نشي دا د مسلمانانو امن پر ناامني بدل نه کوي نارامه نه کوي دا درته وای د الله په خاطر باندې او که هر څوک راپورته کوي هغه ته به سخت سزا ورکول کېږي به الله ورکوي هم بیا دغه د مسلمانانو جامعه به سخت سزا ورکوي نورونو مسلمانانو الله جل جلاله مجي پر دغه وحدت او اتفاق باندې وساتي زه د اختلاف هیڅ څرک نه وینم اتفاق دی اتحاد دی خدا توصیه درته کوم د لاشه اتفاق د لپاره کوشش وکړي د لاشه وحدت د لپاره کوشش وکړي او د دې اسلامي نظام د لا قویتوب د لپاره کوشش وکړي لا یې قوي کړي او د شریعت د حاکمیدو د لپاره کوشش وکړي ټول ځان پر ځان باندې دا فرض کړي چې د الله دین برابرته کوو د الله شریعت برابرته کوو ټول کوشش د دې کوي او دا د پتنو مخه نیسي چې الله پاک بیا پتنې په افغانستان کې راپورته نکړي او د دې دعا کوي چې الله په ټولو مسلمانانو کې اتحاد راوړي زما د ټولو مسلمانانو سره د دنیا د ټولو مسلمانانو سره غوښتنه ده چې متفق شي اتفاق وکړي اتحاد وکړي ورونو سره یو شي او دا یوالي پر څه وکړي د الله پر دین سره یو شي واعتصموا بحبل الله د الله پر دین سره یو شي چې الله په کوم اتحاد باندې امر درته کړی دی په هغه موافق سره متحد شي د ټولو فتنو بخلاص نن چې مسلمانان در په در دي نن چې مسلمانان تر ظلمونو لاندې دي نن چې دی د بندگانو تر بندګۍ لاندې ټول د بې اتفاقۍ نن د ملکونو رهبران چې دي مشران چې دي دام بې اتفاق دي دام په اختلاف کې دي ځکه چې د کفارو تر اثراتو لاندې تر ظلم تر وحشت لاندې واحد افغانستان دی د افغانستان دا غیرتمن دا جرأتمن دا مجاهدین دې دا اتفاق او اتحاد ساتلی دی د ټول دنیا د ظلم او د وحشت څخه الله خلاص کړ او الله به خلاص کی تر ورځې د قیامت پورې ګوري چې دا د الله صبر نه کوي د اتفاق او اتحاد زه خدا وایم کدا مسلمانان سره متفق شي ولې په فلسطینیانو باندې ظلم کیږي ولې په د دنیا په نورو مسلمانانو باندې ظلم کیږي نو دا ټول د بې اتفاقۍ وجه ده موږ چې سره متفق شو کافر مو وشړی کړه لاړې ورک شو امریکا یې ورک شو ناټو یې ورک شو الله دې تر یوم القیامت پورې ورک کړي خدای دې دا ظالمانو ته سخت سزا ورکړي الله دې اسرائیل په ځمکه نه نباسي الله دې ټول دغه وحشانو ظالمان دې الله په ځمکه نه نباسي او الله دې د مسلمانانو په لاس باندې د دې سرونه دې الله ختم کړي او دلته سرونه ختم شو کنه الله بیا دا څه ختمي نو ټول مسلمانان د خپل اتفاق او اتحاد وساتي او تاسو خپل په مابینځ کې اتفاق وکړئ کنه دا شخصي اختلافونه پرېږدي جوړي وکړي روغي وکړي دا قتلونه په مابینځ کې سوي دي دا د قوم مشران که مشران دي پر دې کشرانو دې رحم وکړي دا بدۍ دې ورکې کې کنه نور دې د اتفاق راولي نور دې عفو سره وکړي نور دې دا بدۍ و کشرانو ته نه پرېږدي د شلو کالو بدۍ د سلو کالو بدۍ پاتې جداګر دغه ظلم د دې مشرانو دي چې دا بدۍ و کشرانو ته پرېږدي دي اوس یې مه پرېږدئ اوس د اتفاق وخت رالی دی د اتحاد وخت رالی تاسو هم سره یو ځای شئ لکه ما چې ټولو خلکو ته عفو وکړه ګوره دا زموږ مجاهدینو باندې ډېر ظلمونه وسوه دا ګوره د زما اولادونه دي تاسې هم اولادونه یاست هغه هم اولادونه وه دا زما پر اولادو باندې ظلم سوی دی مګر هغه ظالمانو ته ما عفو وکړه تاسې ولې نه کوئ دا عفو تاسو ولې عفو نه کوئ یو د بله چې ما دونه غټه عفو وکړه تاسو ولې دا وړې وړې عفو نه کوئ دا خپلې بدۍ نه سره اصلاح کوئ سره اصلاح یې کوي سره ورونه سئ سره اختلافونه ورکوي سره یو سئ پروردګار عالم به مو وساتي
الله جل جلاله مو دې وساتي خدای تعالی دې دا جماعت داسې متحد وساتي لکه دا څنګه چې متحد یاست الله مو تر قیامته داسې وساته ګورې د زړو سخیرې سره وباسئ سره ورونه سئ دا شیطاني وسوسې لرې کوي که نه د حکومت سره کومک وکړي حکومت چې ستاسو سره وکړي په امنیت کې کومک ورسره کوئ دا مجاهدین چې دي دا چې پر دې زنځیرانو ولاړ دي یا د دې ملک په دفاع کې ولاړ دي دا ستاسو بچان دي ستاسو اولادونه دي د دې سره کومک وکړئ ورسره ودرېږئ او تاسو موږ خلک یاست تاسو موږ وروڼه یاست که دغه مجاهدین زما مجاهدین دي تاسو ټول زما مجاهدین یاست تاسو ټول زما مشران مې د پلرونو په مرتبه کې دي کشران مې د اولادونو دي دا نور مې ورونه دي بلکې د امیر په حیثیت باندې امیر په ټولو ته د اولادو په زړه ټولو ته د اولادو په سترګه ګورم زه کوشش کوم چې ستاسو د پرمختګ دپاره که په اقتصاد کې وي په دې فکر کې هم ستاسو اقتصاد در قوي کړم زه که خدای پاک جل جلاله ما ته وسه راکړي زه به د هر سړي کور د هر سړي بچي ته نفقه مقرروم دا مې اراده ده کار کوم کوشش کوم کار مې روان کړی دی ستاسو د وسایي دپاره ستاسو د سہولت دپاره دا اوس مې دې واجد صاحب ته د کندهار ویلي دي چې ته ماته د غریبې کورنۍ ځینې چې زما په وسه چې ماته معرفي کوه زه کومک ورسره کوم ستاسو په اولادو کې فکر بند دی تاسو کې مې فکر بند دی یقیني مې فکر بند دی د ځان یې بولم ستاسو اولادونه ستاسو تکلیف د ځان بولم خو الله مو دې وتوانئ دغه ازادي چې نن دا تکلیف پر ځان وړو الله مو دې د کافر د تسلط وساتي کافر ته به سر نه کښته کوو د کافر تر اثر به نه لاندې به نه راځو لکه چې الله آزاد کړو الله مو دې د هغسې آزاد پرېږدي او دنیا دې هم نور زموږ څه دا تقاضا نه کوي چې د الله د دین په مقابل کې به د دې سره موږ یا معامله کوو یا به خپل دین ورپرېږدو د شریعت په چوکاټ کې دننه تعامل هم کوو معاملې هم کوو خو کله چې زموږ دین په خطر کې ولیږي هغه دې زموږ څه تقاضا نه کوي نه موږ در هغه تېرېدای شو الله جل جلاله مو دې حفاظت وکړي الله مو دې ټول په دې امتحان کې کامیاب ما ته دعا کوئ زه تاسو ته دعا کوم و امیر ته دعا کول چې دا واجب دی ورونو دعا کوئ په لمانځه کې دعا کوي ما په کتاب کې ولیدل چې ويجب ان يدعى له بصلاح رد المحتار لیکلي وای دا امیر ته په دعا په صلاح کوي دا کتاب می طالب ته وایه بیا رالم کور ته د خپلو کورنیانو ته د زنانو ته مال دغه حکم دی وای د مسلمانانو امیر ته دعا واجب ده ګورې دا واجب ده پرېښول یې نه دي روا دا د آینده دپاره په خپلو لمانځو کې دا دعا شروع کړي که نه بس دغه امیر ته دعا کوي په لمانځه کې لمونځ مو وکړئ بس دعا کوه یا الله پاک زموږ امیر اصلاح کړي یا الله پاک زموږ امیر ته استقامت ورکړي خدای پر عدالت یې برابر کړي ګوره دا یوه دعا چې تا قبوله سي او دا امیر عدالت وکړي یا امیر ښه کارونه وکړي په دې کې ټول سره شریک یې او د امیر په اصلاح باندې ټول خلک اصلاح کیږي که نه نو دا ستا دعا چې د ټولو خلکو ته دعا ده نو دعا کوئ که نه زم دعا درته کوم الله مو دنیا و آخرت د هر آفت او د هر تکلیف څخه وساته الله مو خاتمه پر ایمان که الله دې زموږ د ټولو خاتمه پر ایمان کړي الله مو دغه عبادت چې دا اوس مو اراده کړې ده الله مو ارادې قبول کړه او چې عبادت وکړي الله مو عبادت قبول کړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل اللهم اصلحنا واصلح بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم انصرنا ولا تخذلنا اللهم سهل علينا يا إلهنا كل صعب ومشكل بحرمة السيد الأبرار ونبيك المختار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين